ناشکري به نه کوې، دا فکر به نه کوې چې زه نو بس دا ما خپل په میړانو خپل په غیرت باندې وګټي اوس چې مې هر څه کول. نه، الله ته به نور سر پر سجده یږدو، نور به د اله العالمین ته مراجعه کېږو. در پخوا په لوی امتحان کې قسم دی ولوېدلو. دا فکر ولرئ د ځانه سره، دا مه وایاست چې د امتحان راوتلو، په لوی امتحان کې ولوېدلو. 20 کاله خو مو قرباني ورکړلې، الله دې قبول کړي. څه رقم ځوانان مو ورکړل، څنګه ښایسته مبارک انسانان مو د الله پر دین باندې قربان کړله. قسم دی که یو یېرېږي. نن موږ د تخدپل ولسوالۍ کې د ملګري ناست دي ګرځېدلو، مال دا فکر به کوي چې هر قدم یږدي چې دا د شهید پر وینو باندې وډېردم. دا فکر به کوې. دلته موږ څنګه فدایان ورکړله، موږ خپل ملګري و دلته د حفیظ صاحب ناست د اکا زوی کېږي، په د تخدپل کې فدایي وکړه ملا مطیع حفیظ مطیع الله زما سره سبقان ویل، د ملا جامد اخوانده سره دلته ناست. ما دلته موږ داسې فدایان، څنګه حافظان، څنګه علما، څنګه بزرګان، څنګه طالبان، څنګه مظلوم انسانان، څنګه کونډې مو در شا پرېښي دي، څنګه یتیمان مو در شا پرېښي دي. دغه چې 20 کاله مو د قرباني ورکړلې، ګوره څه رقم انسانان مو ورکړل، دا مو د الله د دین دپاره ورکړي دي. د هغو ارمان دا و چې د دې مځکې پر مخ باندې د الله دین نافظ شي، سور کافر د مځکې ووځي، دلته موږ اسلامي قانون رایج کړو. دغه ارمان یې و. د خپل ځان دپاره چا نه دي ورکړي، د خپل عزت دپاره مو قرباني نه دي ورکړي، د خپل ځان د شهرت دپاره مو قرباني نه دي ورکړي، د الله د دین دپاره مو قرباني ورکړي دي. د ای مجاهده، ای قمندانه، تا ته وایم د الله په خاطر باندې چې دلته هر قدم یږدې دا فکر به لرې چې زه د شهید په وینو کې خېږم. خپل شهیدان به نه هېروئ، دا فکر به نه کوئ چې بس شهیدان مو هېر شي، بیا موږ په میلو په نخرو باندې واړو. نه، د خپلو شهیدانو لارې به تعقیبوو، د خپلو عمراو لارې به تعقیبوو. نن ما ته ما ملګرو ته میسج ورښکاره کړي، موږ خرقې مطهرې کې نن موږ ناستو، ما ته چا میسج راستولی و، ګیله مې درته لیکلې ده. ګیله کې دا راته لیکلې وه چې مشران، بعضې مشران رالل قندهار ولایت ته، هغه مشران چې در ننه پورې د هغو د شهیدانو کونډې پر دروازو د ښار باندې ناستې دي او خواستونه ټولوي، او دی رالل بعضې خلک یې داسې مبهم یې دا میسج لیکلی و، په پارکو کې یا د عشق په ځایو کې ګرځي، د شهیدانو کورو ته نه ورځي. ما جواب ورته ورکړي، ما لله الحمد امارت داسې خلک نه لري. که یو څوک په د امارت کې یا به دا چا چې میسج لیکلی دی یو کمزوري نیت به لري، یا کې ګیله پر ځای کړی وي، یو څوک به داسې څوک وي. امارت داسې الحمدلله امارت داسې وفاداره خلک لري، مخامخ صفت نه ریشه لکه دغه جناب هغه صاحب چې راته ناست دي مخ ته. هغه ته مې وویل ما موږ چې سهار راغلي یو، موږ چې افغانستان ته اول قدم راواړوي پر زیارتوب شروع وکړل، دا رفیق هغه صاحب ناست دي ملګري ناست چې رالو قندهار ته اولا ولاړو، د شهیدانو هدیرې ته ولاړلو. الحمدلله قسم دی ما د شهیدانو په هدیره کې ژړا پر دغه د دوی پر اوپا راتلل، د هغو پر قربانۍ باندې، د مشرانو پر اوپا باندې. الله دې زموږ د سرو داسې مشران نه لرې کړي چې په دغه وخت کې هم دا ته فکر دی، ګوره چې باید چې اول د شهیدانو زیارتو ته ورسو، اول د شهیدانو فاتحو ته ورسو، اول د شهیدانو کورنۍ ته ورسو، اول د شهیدانو پر قبرو باندې ګلان وپاشو، هغو ته دعا یې وکړو چې اله العالمین خو ستی ارمان در پوره کړي، الله دې زموږ ارمانونه مو را پوره کړي. اله العالمین دې د مسلمانانو ارمانونه د هغسې نه پرېږدي، الله بلا کیف نه پرېږدي. اله العالمین غیرتمن ذات دی. ګورئ مجاهدینو، تاسو د الله د دین ورسره وعده مو کړې ده، چې الله پر وعده باندې وفا وکړي. اله العالمین مو ارمان نه در پرېږدي، اله العالمین وعده کړې ده تاسو د الله پر دین لاس ټینګ کړئ، الله به مو نصرت کوي. موږ د الله پر وعده باندې ایمان دی، دا مو د الله پر وعده باندې ایمان و چې نن در دغه ځای راورسېدلو. دا د اله العالمین وعده و، زموږ ایمان و. موږ 20 کاله مخکې دا نعره کړې وه چې دغه کفر به ذلیله د دنیا څخه د افغانستان څخه ځي، بیا به اسلامي قانون دلته راځي. که موږ الله ته توجه وکړل، که موږ ځانونه اصلاح کړل، که موږ سړي سولو، مقصد مې دا دی چې د الله شکر به ادا کوو، د ځانو د اصلاح به ډېر تصور کوو، د ځان د اصلاح به ډېر فکر کوو، د بل اصلاح در هغه ساعته نه سو راوستلی چې ځانونه کوي اصلاح. در هر چا مخکې به خپل ځان ته توجه کوو. ای قمندانه، ای امیره، خپل هر پرته چې نن مخفیز ته متوجه سه. قسم دی که په نظام کې اصلاح مصلحین خلک نسي را، دا نظام نسي اصلاح کېدلی، نظام په مصلحینو خلکو اصلاح کېږي. موږ تاسو به ځان اصلاح کوو، موږ به خپل د اصلاح کوشش کوو، موږ به خپلو کشرانو د اصلاح کوشش کوو، د شرعي جامې کوشش به کوو، داسې جامه به نه کوو. بس د یو کې موږ کله کله داسې شیان ووینو، ماننو ملګرو ته ویل مال خیر دی، ابتدایي حالات دی، الله بلاکی په اصلاح کې، خو باید چې د ابتدا څخه مشران قمندانان دې ته متوجه سي، د خپلو کشرانو د افرادو د جامو د دې لحاظ وساتي،
د لباس لحاظ وساتئ باید چې په داسې لباس کې موږ وګرځېږو په داسې قدر او احترام کې وګرځېږو چې د عوام خلک د ولس خلک موږ ته وګوري چې زموږ څخه ښه رنګ واخلي په داسې لباس کې باید چې نه وګرځېږو چې خلک مو فرق نه وکړي چې پرون دلته اربکیان ګرځېدل په دغه لباس کې و نن مجاهد دی په هغه لباس کې ګرځي چې ستا او د اربکي د لباس فرق نه کېږي دا به نه کوې زما خپله داسې لباس یقینا دا چپه خولیانې چې مو ایښي سرونه مو غټ کړي دا لباس نه دی خوښ عوام خلکو ته خو هغه څه یا وایي یا به نه وایي الله به عمارت کرار قایم کړي هغه چې موږ ځان نه کوي اصلاح هغه نشي اصلاح کېدلی مجاهده ته چې پر پیره باندې درېږه ته لنګوټه تړه ته چې د باندې راوځې ته لنګوټه تړه ته چې د باندې راوځې که شی نه و په ټودر سر تړه ښه د اصلاح جامه کوه ښه په ادب و به احترام ګرځه د دې ولس خلک عجب زیر سوي دي دا خلک عجبه تا ته غټ امید لري نن د دې ولس خلک عجبه په لوی امید باندې تا ته سترګې دي دا ولس څه کوي تاسو تېره ورځو کې ولیدله چې د شام او د فلسطین او د برما مسلمانانو مبارکي رااستولې چې موږ به خلاص کړي تاسو ته خو نوره دنیا متوجه ده تاسو ته خو د دنیا ټول مسلمانان تاسو ته متوجه دي چې دغه افغانستان دی دغه طالب دی دغه مجاهد دی دغه به موږ ګټي دغه به پر موږ باندې د دې ظالم د ظلم څخه موږ خلاصوي زموږ نصرت او مدد به کوي کوي به ان شاء الله د الله په فضل باندې زموږ د الله پر وعدو باندې ایمان دی خو که ځان اصلاح کړي که ځان جوړ کړي د دنیا ټول مسلمانان و تا ته متوجه دي نن طالبه ستا نظام ته متوجه دي تا ته سترګې په لاره دي چې ته به یې ګټې نو ته به ګوره خپل ځان اصلاح ډېر کوشش کوې زه سعودي ته تللی وم 5 کاله 6 کاله مخکې دا جبل عمر باندې چې راپورته سولم د عرفه د اتم شپه خلک روان و د مینا خواته دا تور حبش مې ولیدل یو سل یو نیم سل کسان و سپین بیرغان ورسره و د اسلامي امارت نارې وهل ګوره هغه د نایجیریا حبش تا ته متوجه دي دا په پاکو وینو دا امارت راغلی دي د الله په ذات مې قسم مې که هر یوه خیانت وکړي چې الله بې شرموي موږ تاسو ولیدله څه رقم خلک مو ولیدله څنګه خلک مو ولیدله څنګه غښتلي خلک مو ولیدله خو د وینو سره د شهیدانو خیانت کړی و الله څه رقم شرمنده کړله دا ډېرې پاکې وینې دي دا ډېر لوی ازار لري د افغانستان هر مظلوم هر ولس زیر سوی دی ګوري هر سړي ته د افغانستان د دې ملکو په دې نیت باندې ګوري چې تا ته یو د کافر د خوا څخه یو مشکل درته پېښ شوی دی یو ضرر درته رسېدلی دی هر سړي ته په دغه نیت باندې ګوري چا باندې به لوړ بالا ګېدل نه کوي پر چا به ځان لوړ نه بولي پر چا به تکبر و فخر نه کوي دا اوس موږ د باندې ووتلو دلته مې چای کولې د صاحبان را سره عام خلک رواني راته ودرېږي وایي زموږ سره ولاړ شي څو کسان یې زموږ ته لمبر راکړي وایي چې هر څو کسان یې زما ته وایي زما سره به ډوډۍ ته ځي کني لمبر راکړي سبا به راځي پردي خلک دي د خلکو زړونه درته هواداره دي د خلکو زړونه درته خاندي خلک تا ته نن په یو بل نیت ګوري طالبه ته په دا فکر باندې مه ګرځېږه چې زه طالب یم ته نن په دا فکر وګرځېږه چې ته د ولس د زړه هغه د 100 کالو ارمان یې ته هغه د شهیدانو د کونډو ارمان یې څه رقم کونډیانې به په دا کورو کې ناست دي څه رقم یتیمان به په دا کورو کې چې نن به د هغو پلرونه پر دغه دین باندې ستا سره په سنګر کې شهیدان شوي دي پر دغه دین باندې قرباني ورکړي دي بچیانو کونډیانې نن ستا په ارمانو په امید باندې وي سهار در ماښامه یې الله ته لاسونه پورته کړي وه اوښکې یې تویولې سپین سرو سپین ږیرو ستاسو لپاره چې الهي د طالب نظام راولي قسم دی د افغانستان ښځو هغه جهاد وکړي که بل ځای نارینه وکړي موږ تاسو ولیدله واقعې ډېرې دي په کار نه دي چې یادوئ فرید مجاهد تاسو پېژنئ په دې علاقو کې زموږ تاسو د پنجوایي مجاهد دی دلته پکې ملګري ناست دي فرید چې کومه ورځ باندې زنګاوات کې زخمي سو طاهر مولوي صاحب و الله دې شهادت قبول کړي هغه مو مولوي صاحب دا اوس د پنجوایي ولسوال دی حافظ مولوي صاحب هم دورې موجود وو چې فرید زخمي سو په هغه ورځ باندې په یو کور باندې ننوتي د امریکایانو تیارې پر ګرځېدلې کمانډویان پر څرخېدلي وه شاوخوا د هغه کوره څخه یو ګړی باره موږ ورته ګورو پر یو حیوان باندې بېادبي ما پر یو مرکب باندې یو سړی سپور دی لونګۍ یې تړلې ده زنانه په پسې د مرکب یې روان کړی دي دغه ظالمان دغه د کفر غلامانو ټکان پر کول تیارې د لوړې خوا ټکان پر کوي چې د زنانه لري کړي هغه زنانه نه لري کړي هغه سړی روان کړی دي دا زما د سترګو لیدلې حال دی فرید ژوندی دی پوښتنه ځینې وکړي یو ګړی باره موږ هریانو چې سپېژرې راباسي ګورو فرید یې راویستې هغه زنانې روان کړي دي موږ سره خو زنانه و قربانۍ ورکړلې دلته خو سپین سرو قربانۍ ورکړي دي دلته خو ښځې موږ شهیدانې ورکړي دي کشمیان مؤمنان مو شهیدان ورکړي دي مقصد مې دا دی خبره نه ورځوم ناوخته هم دی چې دلته ګوري د شهیدانو وینې توی سوي دي که خیانت وکړي الله بلا کیف په نیسي یاد ولري حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه فتح کړل
صحابه مبارکان خوشحاله دي. حذیفه ابن یمان څنګه ژاړي. صحابه ورته ته ولې ژاړې؟ نن خو د خوشحالۍ ورځ ده. وایي زه په دې ژاړم چې ګوره کوم خلکو د الله د دینه بغاوت کړی و، الله داسې ذلیله د مکې مکرمې وایستل. که موږ د الله د دینه بغاوت وکړي داسې په سپینو سترګو به اوسو.